په ما ګرانو مینوالو زما سر زما ژوند ته خطره ده له سیدعلي شاه خان پولیس والا د لاسه چې په شیخ ملتون کې ډیوټي ده. زه تاسو ته سوال کوم زما په سیدعلي شاه خان باندې دا دعوه ده که زه هر څه شوم او زما بچي څه ناسته شو زما په سیدعلي شاه خان باندې چې په شیخ ملتون کې ډیوټي ده یو ګل ورته لګېدلی په بائی پاس باندې کور دی زما نه قسم قسم ناجایزه ډیمانډونه کوي. تاسو سی ډي آر رجسټر شئ جنکو له آیس ورکوي چرس ورکوي پوډر ورله ورکوي د جنکو سره په زور زبردستۍ باندې تعلق ساتي او د شیخ ملتون ایسچو ور سره پکې بالکل ملاو دی. زه درته سوال کوم زما ژوند ته خطره ده زما مدد وکړئ د میډیا والا ته زه سوال کوم زما هېڅوک هم مدد نه کوي زما هېڅوک هم مدد نه کوي. یو پولیس والا غټ افسر ته ما نه پرېږدي ټول د سیدعلي شاه سره ملاو دي. زما یا الله د الله د رضا لپاره او د دې کلام د خاطر دپاره زما مدد وکړئ. زما د میډیا والا نه دا سوال دی زما د دې بچو خاطر وکړئ. زما دې بچو ته وګورئ خیر دی که نه مسلماني ده او ما د دې خپلو بچو لپاره دا زندګي تباه و برباد کړله. زه دې ته ناست یم چې ما د دې شیخ ملتون د دې سیچو او د دې سیدعلي شاه نه خلاصه کوي. ما سره ناجایزه تعلقات په زوره باندې ساتل غواړي زه یې نه ساتم ورسره. ما ورته چغې والي زما په دې محله کې تپوس وکړئ زما په دې ځای کې تپوس وکړئ میډیا والا دې راشي زما د ګاونډیانو نه دې تپوس وکړي چې د مالې والا په مخ کې زه سیدعلي شاه وي سوچه اوچته کړې یم زما تپوس وکړئ چې ما سره یې څوک نیولي ما له د هغه کسانه و ثبوتونه راکړي ما نه به یې ویډیو کړې وه چې زه یې ونیولم ما نه به یې ویډیو کړې وه په میډیا باندې به یې ورکړې وه. زه به یې کلیام په میډیا ښودلي وم که نه زه به یې کلیام په میډیا ښودلي وم ما له د هغه کسان راولي. د الله مسلمانانو پښتنو ورونو ما له انصاف راکوئ راشئ زما تپوس وکړئ خیر دی که زه غلط یم تاسو په ما باندې پټرول واړوئ.